أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دي آية المداينة وي او په قران کریم کې تر ټولو اوږد آیت ته او دا آیت ورپسې آیت کې تقریبا د معاملاتو 25 ډولونه ذکر شوي او ځین مفسرونو د 10 نه هم زیات ذکر کړی دي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا تداینتم کله چې معامله کوي تاسو بدین فقر سرا الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پورې فکتبوه نو ویلی کیغا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ او لکل دیوکړي په منځ تاسو کې کاتب لیکون کې بالعدل په انصاف سره ولا يأبى كاتب او انکار دین کوي لیکون کې ان یكتب لیکلنا کما علمه الله لکه چې خودنه کړی دا د الله تعالی فلیکتب نو لیکل کوي وليملل الذي عليه الحق او املا دي کوي هغه څوک چې په هغه باندې قرض ده مقروض ده دي ورته املا وای وليتق الله ربه ويرد کوي د الله تعالی نه چې رب ده ولا يبخس منه شيئا او کمه دي نه کوي د هغه داغینا تسیز فإن كان الذين كچرتا وی هغه کس عليه الحق چې په هغه باندې قرض ده سفيها كما قل یا بعقلا او ضعيفا یا کمزور وی ضعیف او لا يستطيع ان يمل یا طاقت نلري چې املا وکړي هو هغه فليملل وليه بالعدل نو املا دې وکړي وليه مختیار داغه وکیل داغه بالعدل په انصاف سره واستشهدوا شهیدین او شاهدان راو غړی شاهدان طلب کړی دو شاهدان من رجالکم د ناری نو استاسنا فإن لم يكونا رجلين نو کچرتنو سړی فإن لم يكونا رجلين نو کچرت سړینو فرجل وامرأتان نو یو سړی او دو مرمنی دی شهادت کړي گواہی دیو کی ممن ترضون من الشهداء ده هغه چانا چې تاسو یې خوښوي هغه د گواہی لپاره یا ممن ده هغه چانا ترضون چې تاسو یې خوښوي اغوی من الشهداء د گواہی کوونکو نا ان تضل احداهما کهر دل وکړي او د دې دواړو نا فتذکر احداهما الاخرى نو یاداش بور کړی او داغي بلیتا دو سړی به گواهان وي که دو سړی نیوي نو یو سړی او دو میرمنی کوي خبره یې را شوبله به ور یاد کی ولا يأبى الشهداء او انکار دي نه کوي شاهدان اذا ما دعوا کله چې وبلل شي د پاره د شاهدای ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا او ځان مستړی کوي ان تكتبوه د لیکل دا غینا صغيرا کلګوي او کبیرا یا ډیر ویلا جله ترنیټي مو داغه پوری وړو کې او غټي ویلي کوي دې کې بوج مې احساسوي ذالکم اقسط عند الله دا حکم ډیر انصاف دی پنځ د الله تعالی او قوم للشهادت او ډیر برابرون کې دی د پاره د گواہی ورکولو لیکل چې موجود وي گواہی کوونکی تباسانی وادنا الا ترتابو او خنق دی خبره تا چې شک بنه کوي الا ان تكون تجارتا حاضره لیکن کوي تجارت لاس پلاس تدیرونها بینکم چاړوي تاسو هغه لره په منځ تاسو کې نو بیا به څنګه چلی فلیس علیکم نو نشته پتا سی باندې جناح گناه الله تکتبوها کنه لیکي تاسو هغه لره واشهدوا اذا تبايعتم او شاهدان ونسي کله چې تاسو خرڅول کوي ولا يضار كاتب ولا شهيد او zarar دی نور کوي لیکون کې او نه شاهد نه گواه
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ او کچری تاسو وکړو دا کار نو یقینا دا فرمانی نختی د پتا سی پوری واتقوا الله او ويرو کړی دا الله تعالی نه ويعلمكم الله او تعلیم درکوي تاسو ته الله تعالی والله بكل شيء عليم او الله تعالی په هر څه باندې عالم دی وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچرته تاسي على سفر په سفر باندې ولم تجدوا كاتبا او نمومي تاسي لیکون کې نو بیا د تجایز دا څه خبره ده فرحان مقبوزا نو غاڼه قبض کړي شوی فإن أمن بعضكم بعضا نو کچرته اعتماد وکړي بعضی استاسو نه په بعض نور باندې دریم قسم د معاملې چې بری کې اعلی مرتبه کې باور موجود دی اوسه فليؤدي الذي اؤتمن امانته نو ادا دکړي هغه کس چې اعتماد پر کړی شوی دی امانت خپل وليتق الله ويرد وکړي د الله تعالی نه ربه چې رب دې ولا تكتم الشهاده او مپټوي شهادت لرا ومن يكتمها او څوک چې پټ کړي شهادت لرا فإنه آثم قلبه یقینا ګناهګار دی زړه داغه والله بما تعملون عليم او الله تعالی په هغه عملونو چې تاسو کوي ښه علم لري لله ما فی السماوات خاص د الله په اختیار کې دی هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي و ان تبدو او کچر تخکار کوي تاسو ما فی انفسکم هغه چې په زړونو تاسو کې دي او تخفوه یای پټ ساتي یحاسبکم به الله حساب وکړي تاسو سره په هغه باندې الله تعالی فیغفر لمن یشاء نو بخنه کوي هغه چاته چې غواړي او يعذب من يشاء او عذاب ورکوي هغه چاته چې غواړي والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه پاغه وحی چې نازل کړی شوی پاغه وحی چې نازل کړی شوی د دتا من ربه د طرف د رب دنا والمؤمنون او مؤمنانو هم ایمان راوړي کل آمن هر یو ایمان لري بالله په الله تعالی باندې او ملائکته او په ملائکو داغه باندې او کتبه او په کتابونو داغه باندې ورسوله او په رسولانو داغه باندې لا نفرق توپیر نکوم بین احد من رسله پمنځ د هیڅ چا کې د رسولانو داغه نه وقالوا او دوی وای سمعنا واورد من واطعنا ومنل قوم غفرانك بخنا غواړو مونږستانه ربنا اے رب زمون وإليك المصير او خاص تا تګرځیدل د ټولو دی لا يكلف الله نفسا تکلیف نور کوي الله تعالی هیڅ نفس تا الا وسعها مگر په قدر د وسداغه په قدر د توان داغه په اندازه د توان داغه لها ما کسبت هر نفس لرا بدل د هغه نیک عمل دا چې د کړی وی وعليها مكتسبت او په هر نفس باندې سزا د هغه بد عمل چې د کړی وی ربنا وایدوی اے رب زمون لا تؤاخذنا منی سمون لرا ان نسینا کچرتا پریک دو چوکون استا په قصر او اخطانا یا خطای وکړو په ګناه کول سره ربنا ولا تحمل علينا اے رب زمون مرا چوي په مونږ باندې ولا تحمل مرا چوي علينا په مونږ باندې اصرا درون بوج كما حملته على الذين من قبلنا لکه چې تا چولې ده داسې بوج پاغه کسانو چې زمونږ نمخ کیو او ربنا اے رب زمون ولا تحملنا وما چوي په مونږ باندې ما لا طاقت لنا به هغه څه چې نشته د طاقت مونږ لرب ده هغه واعف عنا او معفو وکړي مونږ ته واغفر لنا او بخنه وکړي مونږ ته وارحمنا او رحم وکړي په مونږ باندې انت مولانا ته مولای زمونږه فانصرنا على القوم الكافرين نو غلبه را کړی مونږ ته په قوم کافرانو باندې
او دې درس سره زمونږه سورۃ البقره الحمدلله په خیر سره داغه لفظي ژباړه تکمیل شو. وصلی الله تبارک وتعالى علی النبی